سورة النجم د مکی سورت ته او پدې کې 2 شپږ آیتونه دي او 3 رکوګانې دي او پدې سورت کې الله سبحانه وتعالى دا خبره بیان کړې ده چې زموږ پیغمبر چې سوی د رښتیا دي نه دروغ دي او نه خطا شوی دي او نه گمراه شوی دي نه تاسو باندې د خبره منل لازم دي دا شان الله سبحانه وتعالى بکی د شرک او د توحید د مسله بیان کړې ده او خپل قدرت وکیم بیان کړي او دا چې د آخرت د ورځې لپاره تیارې پکار دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى قسم دې پستور باندې کله چې پریوزي. مناسبت د ستوري په دې ذکر کو وي څنګه چې ستوري را پروزي یعنی د برنه په شیطانان وشته کی نو کتره پروزي دغه شند قرآن د برنه کتره کو شوی دی د مشرکانو درد د پاره باطل عقایدو وشتو د پاره. ما ضل صاحبكم وما غوى ندی بیلاری ملګری ستاسو ندی د حد نه تیر وتلی. دیږي کې الله سبحانه وتعالی د رسول سم د شان په ناشنا انداز کې بیان کړی دی چې اولنی خبره خدای چې د گمراه نه دی سرکش نه دی بل چې د خواهشاتو تابعدار نه دی خکه څوک دا وایي چې دی به ښه سړی خو کوم جبريل چې د ته وحي راوړي هغه به خطا شوی نو الله به دغه صفاتونه بیانې چې هغه د سینې چې خطا بشي خو ډیر اوچت مخلوق ته نه که څوک دا وایي چې هغه به مخی خو په منځ کې به سواسطه راغلي هغه به ټیک نه نو الله دا بیا بیانې چې نه د دې پیغمبر او د جبريل په منځ کې واسطه نشته دوی ډایرکټ دی وبل سره ملو شوی. نو دې ځکه الله سند بیان کړی د قران چې د قران سند دی. ما ضل صاحبكم وما غوى ندی بیلاری ملګری استاسو ګور ملګری وته استاسو یعنی کدی کې مکی ول سوچو کې جلستاسو ملګری سلويختو کالو پوری تاسو د ترشتینه وي تاسو خپل امانتونه د سره خودو او چې هغه پیغمبر شم به تاسو وای د دروژن دی او د گمراه شوی دی د بیلاری وما ينطق عن الهوى او خبرې نه کوي د خپل خواهش نه ان هو الا وحي يوحى ندی دا قرآن مگر وحی دا چې وحی ورته کیږي. علمه شدید القوى خودنه کړی د سخت طاقتونو والا ذو مرة خایس والا فاستوى برابر شو وهو بالافق الاعلى او حال دا چې هغه پوچت کنار باندې وو سوک جبريل رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې 2 پیری لیدلې ثم دنا فتدلى بيرا نجدي شو نخرا نجدي شو فكان قاب قوسين او ادنى نشوب مقدار دولندو يا دير نجدي. تعرفوا د عادت چې کله به یو بل سره نږدې کېدل نو دوه لیندې به وجنګولې کوم باندې چې غشي وشتکی د لیندې به وجنګول نو جبريل السلام د رسول سره دغه شان نږدې شو او دلته بعض مولیان دا وی چې الله پیغمبر دومره نږدې شو دا کمزوري خبره دلته خبر روانه ده جبريل السلام ده. فاوحى الى عبده ما اوحى نو وحی وکړه بند خپل ته چې وحی وکړه. ندی کې یو مطلب دا دی چې جبريل السلام چې کله رسول سم ته نږدې شو نو وحی وکړه رسول سلام ته وحی وکړه. بل مطلب دی چې الله خپل بنده جبريل ته وحی وکړه فاوحى الى عبده بنده نو بنده چې هغه جبريل یا مطلب دا دی چې جبريل وحی وکړه د الله بنده رسول سم ته هغه وحی چې الله کړی و جبريل ته کله چې دوی نږدې شو
چې کله جبريل او رسول سم نږدې شو نو جبريل وته هغه خبرو کړی چې هغه ته چا کړی وي الله وته کړی ما كذب الفؤاد ما رأى خطاین د کړي زړه د هغه سنه چې لیدلې دي رسول سلام د معراج په شپه باندې ډیر سړي دیو چې د زیر تفصیل نه چې موږ د معراج واقع بیانو عام درسونه کې موږ واقع بیان کړی دی الله ویسه چې دلی د غیر دلی افتمارونه على ما يرى جګړې کوي تاسو د سره پاغه سکی چې دلی ولقد رآه نزلة أخرى او یقینا دلی د غاب بالبير سوق جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وخواد سدرة المنتهى کی دیونه چې دین اخو سوق نشي وړي اصل د قلمونو اوازونه رسول صلی الله علیه وسلم تقدیر چې لیکل کی او تقدیرونه عندها جنة المأوى تغيسر خواكي جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى کله چې پټکو بیري لراغس چې پټکو غونه پټکړه واغس چې پټکړه او یعنی رسول سم چې کړه د معراج په شپه باندې برلړ ناغوي چې د بیري ونه وا غیبن قسم انوارات او رڼاګانی ویژن په دې چې د انوارات خو لکه د سرو زرو پتنګانو پشانو الله ته ناشنا قدرتنا او مخلوقات خولي دي بره ما زاغ البصر وما طغى ندی کوک شوی نظر و ندهد نتیر شوی دی لقد رأى من آيات ربه الكبرى یقینا دلی دی دنخو درب اخبلنا لوی نخی افرأيتم اللات والعزى ایتا سوچ کردے پا حال دلات والعزى کی ومنات الثالثة الأخرى او پا منات کی چی دریم دے ورستو دے وصلا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د رشتینوالی خبرو کنو دا غین بعد خبر د مشرکانو د بت پرستی شروع شو چې دوی چې دروغجن معبودان جوړ کړي او ټول د خاورو د کانو نه جوړ مخلوق ته چا تصور کولای شي مشرکان دوی له نمونه د الله د نمونه نه خودي الله تبع الله تبدی کې د الله نه غستو او العزى د عزیز نه غستو منات د المنان نه غستو د درې غټ بوتان د الله چیرې د طائف کې د ثقيف قبيله بوتو او بازوی چې دا یو نیک سړي قبر او د بدري حجانو خدمت کو چې کله مر شو دی دا قبر بندگی شروع او زاد چې دا یو ونه وا او د دې خوا کې به یو پیری راخاره کېده خلکو بر دې بندگی کوله دا غوونه چې رسول الله د خالد بن ولید رضی الله عنه په لاس باندې پرې کړو او منات چې دا مکی او د مدینه په منځ کې قدید علاقه خوا کې یو غټو چې خلکو بهلته جاهلیت په زمانه کې بندگی کوله تر دې چې اوس او خزرج او داخلك بوله مخالفت الله دا غوي خبره کوي چې دم لیدلې دي کوم څه سوچ کړي کنه الکم الذکر وله الانثى ایتاس لرناری ندی ولا لرب الزنانی تلك اذا قسمه ضیزا دا په دا وخت کې تقسیم دي د ظلم ان هي الا اسماء سميتموها ندی دا باباګان مگر نمونه دي چې خودي دي تاسو انتم واباؤكم تاسو پلاران استاسو ما انزل الله بها من سلطان
ندر لګر الله بدی باندې استدلل يتبعون الا الظن ندی روان دوی مگر بګمان بسی وما تهوى الانفس اغس جغواری نفسنا دوی ولقد جاءهم من ربهم الهدى او یقینا راغل دوی ته طرف دوی نه هدایت ام للانسان ما تمنى ای بد انسان د پاره چې د ارمان کوي یعنی مشرک چې سرمان کې به پوره کیږي مشرک وایي چې موږ له معبودان به سفارش کوي یا به کوي مشرک موږ له دارا کې موږ دغه راکې ور کوي بس فلله الآخرة والأولى نخاس للآخرة ودنيا وكم من ملك في السماوات او دير ملائك شتي باسمانونو کې مکی مشرکین ودا خبر کولو ملائک په زمونږه سفارش کوي الله وی ډیر ملائک شته په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شيئا چې فائدې نشي ورکولای سفارش دا وی فائدہ الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى مگر ورستو د دین چې اجازه ورکړي الله چاله چې غواړي او الله خوښ کی دا دوه شرطونه دي موږ مخکې بیان کړیو ان الذين لا يؤمنون بالاخره يقينا كسان ایمان لري باخرت باني لا يسمون الملائكه تسميه الانثى خامخانمون بيدي ملائكه باني نمونه زنانو دا مسله ده تفسیر په اولنی درسونو کې بیان کړو دوري په اولنی درسونو کې چې ملائکه ته ملائکه ویل پکار دي پښتو کې د فرشتي ویل نه دي پکار وما له به من علم نشتی دوی لرب دی بانی سلم ان يتبعون الا الظن تابداری لکی دوی مگر د گمان وان الظن لا يغني من الحق شيئا او یقینا گمان فائدہ نور کید حق د ثابت ولن شی فاعرض عما تولى عن ذکرنا نو مخوال وداغ چانه چې واوړېدو زمون د ذکرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا او ارادنا لري مگر د ژوند د دنیا الله پیغمبر دې مخواړو تخپل کار کو دعوت کو او خلق فريد چې دنیا غواړي ذلك مبلغهم من العلم دغه دنیا انتها د علم د دوی یعنی د دوی نظر په کوم ځای لګي په دنیا باندې حکم چې دیندار خلک اخرت ولا دغه نظر په اخرت باندې لګي دوی د کوم نظر چې صرف په دنیا باندې لګي او علم صرف دغه دی چې روټي اهم شی دی کور ځان له جوړول غواړي بچی ډیر پیدا کول غواړي بدای نظر دی الله وینو بس نظر دغه دین یعنی د دین اخوا د نظر نزي د دین اخوا د علم نزي اوس یو سړی دی او دیوال وته مخې ته تور رنگ کې دیوال دی دیوال اخوا د نظر نزي علم نزي نه دی بس د قوي چې مخې ته تور دیوال له تور دیوال له نور سبوي اسم نو دغه شان د دنیا پرستو او د دنیا والو الله وی چې دوی علم د دنیا نه اخوا نزي د آخرت نه د غافل دي نو فريده بس ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله یقینا رب استخبو دې باغ چې گمراه شو د لارې د الله نه وهو اعلم بمن اهتدى او خبو دې باغ چې په هدایت روان دي ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله په اختیار کې دی چې په اسمانونو کې دی او چې په زمکه کې دی ليجزي الذين ساءوا بما عملوا د دې لپاره چې بدل ورکړي الله کسانو ته چې بدی کړی ده باغ عملونو چې وی کړی
ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدلور کیا کسانو ته چې نیکی کړی ده پنی کې بدلی سره الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم هغه کسان دي چې ځان ساتي د لوی ګناهونو نه او د بی حیايۍ نه مگر واړه ګناهونه الا اللمم یا خو مطلب دی چې مگر هغه ګناهونه چې پوخای کړي نه هغه نه توبه ایستل مؤمنان دی د غټو ګناهونو نه د هر قسم ګناهونو نه ځان لري ساتي الا دا چې کوم پوخا شي نه غتی شي هغه نه توبه ایستل او دوی مطلب دی چې غټ ګناهونه دي نه کیږي واړه ګناهونه الله وی او خیال ساتي او کتی او شي نو زيته زور د بخانه کوم او دا مسله سره په کوم صورت کې تیر شي سورۃ النساء کې تیر شي ان ربك واسع المغفرة يقينا ربستا براخ بخاني والده هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض هغه خپو دې پتا سبحان دې کله چې پیدا کولې تاسو د زمکینا واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم او کله چې تاسو بچي وي په خېټو د میاندو کې فلا تزكوا انفسكم نو پاکي مبين وي د ځانونو خپلو خباز کې سم بدوي زه خشړې مغړ ګناونه نه کوم ها درسونه کې کینم او موز کوم او دس کوم صدقې ور بس ته دا یو نیم کس د خپل عبادت ته ډیر دغه یا معمولون د کې ټوس کوم د کې عبادتي اغه تم د دومره بغټ دغه چې یعنی خیمه د پلانینه چې بسله کې دلایل کوي چې د پلانینه خیمه او ته پوښی ته تبعی شروعات دي شي پلانینه خیم د پلانینه خټه کې ډېر خطرناک دي ځکه چې پلانینه خیمه نو مطلب دا چې نور مهنت مکوا حالت خدي کنه د پلانینه خو خې کنه اوس که چرته تا د پلانینه ځان کم ګڼلې نته به سجل کړي خو کوشش به شروع کړه خو کوشش به کړه خالد ته زر پلانینه خیم الله خپل پاکیانه مبینوي د مسلمان شانوم نه چې خپل صفت کوي او نه ځان ته پوښتنه نظر ګوري دا خبره ماته اوس بیان کړو چې مشرینه نو چې د عمر ډیر دی کین ډیر کړي چې کشرینه عمر کم د ګناونه به کم کړي هر یو ته نه خره فلا تزكوا انفسكم په صفاتونه مکوي څنګه آشنا خبر الله کوي هو اعلم بمن اتقى الله خپو دې باغ چا چیرې د الله الله ته پته راځي خبر الله ته پرې افرأيت الذي تولى اي خبر يتداغ سړی نه چې وړي دود الله د طاعتنا او په دې کې الله باغ چارت کوي چې لګون ته عملو کې به پری دي دا ډېر اهمه موضوع ده په دې باندې ځان له موضوع بیان پکار دی یعنی دا عنواني لګ عمل کول بیا بندیدل یو ډېر اهم موضوع دی قیمتي خصوصا زموږ د خلکو لپاره بعض علما مفسرین دا وایي چې د مولید ابن مغیره مبارک د ځای نازل شي هغه دې یو کار کړو بیا پرې خو خو ایتونه عام دي ټولو د لپاره هر سړی وبګي سوچ کوي د نو فائدې راوباسي ولید ابن مغیره اول کې د اسلام ته مایل شو خو د بعضو مشرکانو ته دوی چې خا د پلار نکد دین د پرې خو ده په غورونه ورکول شروع کړو غټ سړیو هغه بیا د مشرکانو ملګری شو امام ابن جریر رحم الله لیکي یو کم شیطان چې کوشش کړو چې د مرتد شي ناغو ته دا خبرم کړو چې د قیامت په ورځ قیامت د ورځې د عذاب نه تیریږي نو هر روز مال دومره مال لا کوا زبري دې بچک یا زبد عذاب د بوجو چت کما تابني به عذاب نه نو د بل روزانه مال ورکو به سه موده ورسته دغه نه منشو الله وی کتری دي هغه چاته چوډې دلو د الله د دین نه واعطى قليلا واكدا اور کړه لګاو بیا بنشو الله اکبر د ډېر دي سي حالات چې الله دې موږ ساتي
د یری حالات بدی دي چې کله ته عبادت شروع کی او په اول کې په جذبه کې او په اخر کې جذبه ختم شي او عمل پاتې شي نو غالبا یې ردار چې عمل د الله خوښ نه تیر بغشتي وره او غالبا یې ردار چې ستاسو په عمل کې سچلو دغه د روجي په اول کې مسلمانان کته جو برزو کته جو برزو ته چې بس پته چې ډیر روجي له وګوره سکی د جمعتون خو واړه شو دا بس کی او د غروډونه ډکتیو دا بس په کې دي ګرم ګرم کی وای دلته چې بل جمعات جوړ کیو دی سړی ته وای چې جو دویم چت په جوړ کیو د خلک ډیر شي نو منګه منځ راځو بار بلارو کوسو کړو لک صبر وکوي ګرمي ګمستا په ته ورګي یو سورې بعد دا خغړ جمعتونه دي خغړ جمعتونه دي سبب سورې بعد پته وري وسمر قیمتي ورځي شروع شوي چې د ليله القدر شپه بګی دا هغه ورځي چې الله سبحانه وتعالى روزانه خلق بزرګاو په لکاو خلق الله د ور نه ازادي او د خلکو د غل خوبونه له زور ورکو ارسله زور ورکو درشن د درسونه د دورې په اول ورځ چې شروع شي نسي خلک به ډېر ګرم ګرم کی بس د اخره پورې وکینو الله یې طاقت راکیو سمو د خوشاله چې په اخر کې قیمتي ورځ راشي وختامه مسك پکار خودي شي کنه چې ستاسو ابتدا څنګه شوی دا انتها دي دغه نه خي نو مرز دا چې ابتدا چې څنګه شوی دا انتها دغه نه بدترین نه دا اوس غټ نقصان دي ختام پکار دي ختام او مسك الله وی چې په جنت کې د جنتیان شراب سکي نکله چې ګلاس راوړي وېس کې نو په اخر کې وبګي خوند مسک راځي خوشبو وبګي راځي هغه به خخونو کې یو خو د شراب خپل خوند دی به چې په اخر کې دا خوشبو راشي څومره خوند وکي نجستا عمل شروع شي الله د پاره په اوله کې جستا کوم جذبه د دینه خجز بستا په اخر کې دې شي ختم زموږ بکار دی او د دلیل چې دې سړي په عمل کې ترقی کړي ده چې لري ترقی کړي ده د الله لپاره مهنت او کوشش او فی ذلک فلیتنافس المتنافسون الله مقابله کون کی دی بدی کی مقابله وکي او چې مقابله کون کی ليله القدر شپې ګټلو لپاره مقابله ونه کی او د قران په تفسیر کې مقابله ونه کی بل بس شي کوم مقابله کی نو یو سورې چې خپل عمل خراب نه کوي د افسوس خبره ده چې د شمرګری شتي جغوی تهجد اهتمام نه کوي په دې ورځو کې نه چې په دې ورځو کې سره تهجدونه کې کله وای کوي ورځو کې به کوي ها ورځو کې به کوي یاره چې ورځو کې ونه کړو کنه نو ورځو کې زه سوم چې به وکي چې په دې مبارک میش کې نه کوي او په جمعات کې کیږي نه کوي ځکه چې د یوازې عبادت کول ګره ګرای نه ښه د پجمه عبادت صحیح دا اسانه خو یوازې عبادت کول ګرای نو چې د پجمه باندې تهجد ونه کړو نو یوازې وسه تهجد دی وکي او باسي بګی نه موز هغه فرضي موز په ټیم نه کوي ماسپخین موز په خوب کې ووري مازیګر په خوب کې ووري به د سره پاسې خرش پرش یره سورو جی پاتې شو پینځه پاتې شو ډیر زر تیری نشوي په دې کټ کې چې پریوزي والله چې درې مېشته باندې چې پریوزي خبر به نشي به سوالو کې روزمات ټیم کې الله زموږ روزي قبول کړي موږ په کې نشته قبلې رسیش بنیاد نشته ولا پس لري کړکۍ لګولې د قمق نه بغیر د دیوال نه څه کړکۍ لګي نه چې دیوال نشي د کړکۍ بس کې لګي کړکۍ غواله ټینګ شي چې دیوال یې کنه نو چې دیوال نشي کړکۍ بس کې لګي دا روزي نه دا کړکۍ ده دغه بنیاد نه دی بنیاد مونږ دی عقیده ده نو چې مونږ ته نشتی روزه فائدې نه درکې خباس بګی دي شری چې قرآن نه راړي او نه قرآن ختمي او نه قرآن وای زه باز د مسلمانان پیژنم په عربو کې د عربو خلکو سره د حقیقت ته تاریخ حقیقت ته تاریخ په دې چې موږ خپو شو بخپل ځان د عربو سره د روجي د عجمو نه زیات قدري دا خبره د سومانی کنه مانی یعنی په دې یو سعودي عرب نه دومره
عرب چې څومره ملکونه د ټول د روجي ډېر قدر کوي او روجي ته بانتها خوشحالي بانتها او په دې ملکونو کې د روجه ګرمه ګرمه په عکس زمونږ د ملک چې روجه راشي لکه ماتم چې شوی اور یو سر خړتم راچول بیا روجه دی وي او مازیګر کې ټول د جنگونه او کنزلی او بدیره دی او څوک کته خطرې دی او څوک بره خطرې ده الته روجي بره خجیه یکته کوزي خو چې اختر شپشي چې کوم خوشحالي یعنی زمونږ بالاقو کې دیس انسان ملوي د چې هغه په دغه شپه جاړي چې روزه زمونږ نه لاړ الله به قبول کړي نه به د وړي رګراني دا خبر زما حقیقت ته کیسه لګوي خوشحالیانی پټاخه مبارک شلګه روزي غدا سوچ سني چې قبول شي دی او کنه د عمل مدله بندگانو مهنت شروع کړه قرآن ختموي نو باز عرب زدي سي پیژنم دغه سره وړي قرآن به دی جیب کې او په دې روزي کې چې هغه د کم ځکه د ناستې موقع ملوي هغه د قرآن وي کم ځکه چې د ناستې موقع ته ملوي قرآن وي خزمون په دې ملګرو کې یو ملګری ته استمویل 2 کاله د ترشي روزنه مخکې روزي 12 پیری قرآن ختم کړو په روزي کې 12 پیری صبر او جو په بوزي کې فرق نشته نو کوشش او مهنت وکړ ای باول کې ګرمه یو سپینه ټوپی په سر کړي باول کې تاسو دې نه جماعتونه کې څومره غني باول ورس سم حل جوړ هر یو تسبیح دی بازو کې تسبیح ولې لړ مارکیټ کې تسبیح وایلی دا غ دین دی چې کمیږي اوله کې زیات یو به کم شي چل بکی عنده علم الغیب فهو يرى اید د سره په د پټو خبر د دیني نجات بلګ عمل یعنی دې ګور علم الغیب معلوم دی چې الله به بدی باندې معاف کی ام لم ينبأ بما في صحف موسى اي خبر نه دی ورکړی شوی د تبع خبرو چې بصیفو د موسی کیو و ابراهيم الذي وفى او د ابراهيم عليه السلام په صحیفو کې الذي وفى چې وفاداری کړی و الله تزر وازره وزر اخرى دا خبره چې نشي پورته کولای یو پورته کوونکې بوج د بلچا دا خبره خو الله ویجی د موسی عليه السلام په کتاب کې مو د ابراهيم عليه السلام په کتاب کې مو نو څنګه دې ته ویجی ستا بوج بزوچت کوم د عذاب ده وليس للإنسان إلا ما سعى او نشتی د انسان د پاره مگر هغه چې د کوشش کړي دي وان سعيه سوف يرى او یقینا کوشش د بزر د چې وبخوي شي دته ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا به بدل ورکړي شي دته بدل پورا وان الى ربك المنتهى او یقینا رب ستات اخري ورتک دي وانه ضحك وابكى او یقینا خندول کوي او جړول کوي وانه مات واحيا او یقینا غمړ کول کوي او ژوند کول کوي وانه خلق الزوجين او یقینا غ پیدا کړی دو جوړي الذكر والانثى نارنا وزنانا من نطفة اذا تمنى لنطفينا كل جوال ولشي برحمك وان عليه النشأة الاخرى او یقینا د الله بزمد پیدائش بل وانه واغنا وقنا او یقینا غمال دار کول کيو غریب ول کی دې سره زړه څخه ټکور شو کنه بس ته خبره ختم شو کار دې چا دی الله نبی کتاب دې خپې چې ولي غریب نو اعتراض دی په الله دی یا کوي چې ولي پلانې مالدار دی یو به اعتراض په الله وانه هو رب الشعر او یقینا غرب د شعر استوري دی د شعر یو استوره چې دی په وګدو مزل کوي د نور استوري په پلانو مزل کوي دی په وګدو کوي نو دا ابو کبشه مشرک به د دې استوري عبادت کوي چې په سیرت کې دغه ذکر راغله او هغه د عبادت هم د دې استوري په دې کوي چې د استوره
په وګدو مزل کې نو په دې کې څه کمال دی ځکه چې نور ستوري په پلانو دي. وأنه أهلك عادا الأولى او یقینا هغه تبا کړی دی عادیان زانا ځکه چې دوی زمانه د سمودیانو نه مخکې ده کنه عادیان پوخانی زاړه وثمود او سمودیان فما ابقى نباقي برين خودي سوق وقوم نوح من قبل او قوم نوح عليه السلام مخكد دينا انهم كانوا هم اظلم واطغى یقینا اغوی ډیر ظلم کوونکی او ډیر سرکشي کوونکی والمؤتفكة هوا او ټکړې شي کلی د برین غزار کړل فغشا ما غشا نو پټ کړل د کلی غازاب کم چې پټ کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو بکم یو د نعمتونو دربستا باندې تشکې هذا نذير من النذر الأولى داير وركون كده داير وركون كو مخكنونا چې دیم د پوخانیو پیغمبرانو بشار راغلی سنه پیغمبر خو نه ازفت الازفه را نږدې شو نږدې کیدونکې ورځ کوم ورځ ده قیامت الله اکبر دې خبره ته سوچ کوئ دا قرآن سره پاتې سوال له سو کاله مخکې راځي شی په اوخ کې لوي الازفه الازفه اوس بسمره نږدې ليس لها من دون الله كاشفة نشتي غير سوى دلان يسوك راكار كونك أفمن هذا الحديث تعجبون أين ندي قرآن تاسو حيرانيقي تعجبك القرآن تعجب کول بدبو طریقوي ناروا تعجب داري چې انکار درجه ته ورسې مړ در الله خبري پیغمبر بدی سي دا خبر دي سي د تعجب ناروا دی دویم تعجب هغه د مؤمنانو په ځل کې راځي تعجب په طریقه د کمال شل تعجب یې د الله خبري ناشنا خبري دیم تعجب کوي کنه نو تعجب په دوه قسمه شو دا یو د کفر تر رسي هذا بلد مؤمنان صفته وتضحكون ولا تبكون او خنداقان كوي او جران كوي وانتم سامدون او تاسو غفلت كونكي الذي كتابنا غافلي فاسجدوا لله واعبدوا نسجدوك الله تا وبندگیوك داغ رسول سم دا سورة مشرکان په مخ کې تلاوت کړو مکه مشرکان په مخ کې نو باخره کې فسجدوا لله واعبدوا سجده دلته نو دا ټول مشرکان وسره په سجده پریوته دومره متاثر شي چې سجده ولګول را پاسې بیا هغه د مخ چلو کوي الله خبرونه دومره متاثر چې باټي می سجده ولګول سورة القمر دا مکی سورت او بدی کې 55 آیتونه درې رکوګانی موضوع د سورت دغه ده چې څوک د الله د نخونه اعتراض کوي او مخړی هغه ترټنه او هغه الله څنګه عذابونه ورکړي دی هغه ووري ګوره مشرکانو مطالبه کړي موږ ته نخي خو به نه منل اعتراض وکاو نو د شند پوخانی مشرکین وکړو خو د مکی مشرکین هم دا چل کړو رسول سم ته وی موږ ته نه خروخه چې په اسمان کې رسول سم ته سید بیګال انتظار کوي الله نه دعاګانې وغوښتي الله ته وحي وکړ به رسول سم د سومي ته اشاره وکړه نه په مېز باندې دوی سي شو یو په یو غربانه بل غربانه به یو ځای شو رسول سم ته گواهی زما په نبوت باندې خپلارو کې مسافروم د لیدلو په وخت کې پلارو کې مسافروم د لیدلو چې سومي دوی سي شوی هندستان کې باغ ټیم کې تاریخ لیکل شوی دی اوس په تاریخ کې داشتي هغه پوخانی تاریخ کې چې د سی وخت راغلی چې سومي دوه ټوکړې شي رسول سم ته ومرید چې کړو ته دې شو کته یروي د تکړه جادوګر دی سره نه مخې واړو مطالبه دوی کوله به داخلي شروع کړ بسم الله الرحمن الرحيم
اقتربت الساعة دير نجدي شو قيامت وشق القمر أو تشود سبومي وإن يروا آية يعرضوا أو كشرتويني دوية ونخان مخلي ويقولوا سحر مستمر او ويدوی جدا جادو دے تیز جادو گردو اسمان تم ورسیدو وكذبوا واتبعوا اهواءهم او دروغجن غني حق لراو تابداري كيد خواهشات اخبلوا وكل امر مستقر او هر کار په وخت کې دن کې هر کار بخپل وخت ثابتیدون کې وكل امر مستقر یا مطلب دا چې هر کار بخپل ځای ونیسي نیک کار چې څوک کوي هغه بخپل ځای ونیسي په جنت کې بد کار چې څوک کوي هغه ځای ونیسي په کوم ځای کې په جهنم کې ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر او یقینا راغلی دی دوی ته د خبرونو ناغه چې باغی کی پورا زور نه ده حکمت بالغه دا قران حکمت دې بخي خبرې دي فما تغني النذر نفيدنا ورکی دوی ته ير ورکول فتول عنهم نمخوال ود دوینا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر پکم ورچ आवाज وو کی आवाज کون کې یو ناشنا شیتا وست مخواړو انتظار کو د کمی ورځي چې کله به اسرافیل علیہ السلام شپېلې وي خش عن ابصارهم ذلیل به استرګې د دوی یخرجون من الاجداث روزي بد قبرنا كأنهم جراد منتشر گویا کې دوی ملخان دي خوار وره مهطعين الى الداع منډي وون کې وي आवाज کون کی ته کوم ځنی چې आवाज کیږي ته ټول رواني يقول الكافرون هذا يوم عسر وي بكافران دور خو سخت ده وسلاوی چې څوک د پیغمبرانو نه انکار کوي دغه د معجزاتو نه انکار کوي ما به ګور دي چې دي عذابونه راوستي كذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړو مخکې د دوی نه قوم د نوح علیه السلام فكذبوا عبدنا ندرغجن کو بند زمنګ وقالوا مجنون وازدجر اویل ورته دوی له ولید او رټلې شوی د قوم د طرفنا دوی رټلې فدعا ربه اني مغلوب فانتصر نو دعا وغتا غدر بخبلنا چې بشک ز کمزور یمن زما بدل واخلد دوینا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر نور کولو کړي منګ دروازې د اسمان په وبوره بيدون کو سره وفجرنا الارض عيونا او روان کړه منګ زمکه چيني چيني فالتقى الماء نيوزي شويوب على امر قد قدر باغ کار چې مقرر کړی شو اسمان او زمکه وب یوزي شو باغ کار چې الله مقرر کړو او غتبای ده قوم د نوح عليه السلام وحملناه على ذات الواح ودسر او سور کړو منګه غب کشته کې د تختو میخونو البانی کشته جوړ وسنه د تختو د میخونو نه اشاره ده دي ته چې په کشته کې خپل زور خنو او تختو میخونو خو د ټول د الله طاقتو تجري بعيوننا روانا وبسترغ زمنګ جزاء لما كان كفر بدلا غستلو د بار داغه چا چې ناشکری کړی شی و ولقد ترکنا آیه او یقینا من غفری خود د کشته نخا فهل من مدکر نو ایشتی سوک نصیحت رسونګي فكيف كان عذابي ونذر نسنگ شو عذاب زما وير والزما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
او یقینا آسان کړی دی موږ قرآن د پاره د نصیحت اغوستو رایشتي څوک نصیحت اغوستونکي کذبت عاد فکیف کان عذابي ونذر تکذیب کړو عادیانو نو څنګه عذاب زما او يرول زما إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا را لګري ومن غباغوي باندې تیزاوا في يوم نحس مستمر ورز پیرامي شکی تنزع الناس رويستري خلق كأنهم أعجاز نخل منقعر گویا کې دوی تنی د کجورو دي د ویخ نه رويستري شوي فكيف كان عذابي ونذر نسنق عذاب زمان يروا الزمان ولقد يسرنا القرآن للذكر او يقينا آسان کړی موږ قرآن د بار د نصیحت فهل من مدکر نایشتي څوک نصیحت اوستونکي بار بار الله قرآن ما آسان کړی قرآن ما آسان کړی خو چې څوک یې زده کړي دا کېدی نشي چې یو سړی کې د اخلاصي او مهنت دی او کوشش دی او دې په قرآن نه پوهېږي دا نه منلو خبره او چې څوک په قرآن نه پوهېدو په ده کې به څه کمی لازم به په ده کې څه کمی نور الله خو دا خبره څو پیر وکړي یو پیر دا ایت نه دی مخکې به هم راشي او د الله په خبره کې شک نشته كذبت ثمود بالنذر تکذیب کړو سمودیانو د ير ورکوونکو پیغمبرانو فقالوا ويلوا أبشرا منا واحدا نتبعه أي بند زمن يوتن تابداري بكو من قداغا إنا إذا لفي ضلال وسعور يقينا من باب دغ وخامخا بقمراهي وبتكليف كيو والسعور بتكليف كيو دا خبري منلونا يا والسعور دا ليوانتوبنا منگو بدغه ټیم کې گمراه یو منگ بسیو لیونیو او القي الذکر علیه من بیننا ایر لګل شوی د وحی په د باندې په من زمن کې بل هو کذاب نشر بلکې ډېر دروغجن دی لوی کون کې دی اله بل وحی بدراله او ښکاری دا چې د دروغ او تکبر کوي سيعلمون غدا زرد جدوي بپوشي سبا من الكذاب الاشر چې څوک دې دروغ جنو لوی کونکي إنا مرسل الناقة يقينا منقلي كنكيو بخلرا فتنة لهم امتحان داوي دبارا فارتقبهم واصطبر نو انتظار كوددو يو صبر كوا ونبئهم او خبر وركدويتا أن الماء قسمة بينهم يقينا وبا تقسيم دي بمنز دويكي كل شرب محتضر هر نمبر دوبوت بحازركي فنادوا صاحبهم نوازك غي ملقري خبلتا نوجد يده قدار بن سالف فتعاطى فعقر ناغتر رواغستو ولا ليكروخا فكيف كان عذابي ونذر نسنقوا عذاب زماو يروا الزمان إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة يقينا منغا راولي قلبا غيبان دي چغيوا فكانوا كاشيم المحتضر نشو غوی پشان د مات راماتی گیا د شپول جوړون کی ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر او یقینا آسان کړی دی موږ قرآن د پاره د نصیحت رسول ایشتی څوک نصیحت رسول کې د سزا په لاره رسول کا د شپول جوړون کی د شپول چې هغه مات را مات شي د بوسو بشان شي دې الله می دکړو ختمې كذبت قوم لوط بالنذر
تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام د ير ورکونکو پیغمبرانو انا ارسلنا عليهم حاصبا یقینا من غراولې کو باغوي باندې باران د کانو الا آل لوط سوا د کورنۍ د لوط نه نجیناه بسحر بچکل من غوي په وخت د پېشمنی کې نعمت من عندنا دا نعمت زمن د طرفنا كذلك نجزي من شكر دا شان بدل ورکو من هغه چاته چې شکر ادا کوي ولقد ذروا بطشتنا او یقینا ويرول دوی د نیولو زمننا فتمارون غشكك بالنذر بيرولو کې ولقد راودوا عن ضيفي او یقینا غوی مطالبه کړي و داغه د میلمنو داغه فطمسنا اعینهم نورانی کړي منګه سترګې دا غوی او په دغه ټیم جبرئیل علیه السلام په دوی بسره وته دا خپل وزیر خوریک چې هغه اوس په نو تیروي نو دوی د سترګې هغه د لاسه لندیش د عذاب نمخ په الله د عذاب راوسته فذوقوا عذابي ونذر نوسكي عذاب زما ويروا الزمان ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر او یقینا سحر وقت راغه وقت بدوی بانی عذاب میشه فذوقوا عذابي ونذر نوسكي عذاب زما ويروا الزمان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او یقینا آسان کړي دې موږ قران د بار د نصیحت نو آیشتي سوک نصیحت اسونکې ولقد جاء فرعون النذر او یقینا راغلیو فرعونیانو ته ير ورکونکې كذبوا بآياتنا كلها دروغجن یو ګڼل آیتونه زمونږ ټول فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر نراوني والمنغاوي براني ولد زور ورزاز چې قدرت والده اكفاركم خير من اولئكم ايستاسو كافران غردي د کسانونه دغه ما تباکل نور تاسو غوري تاسو راشي ام لكم براءة في الزبر یشتی تاسو لرا بچ کې د عذاب نه په کتابونو کې څه مطلب دی یعنی دې باره کې څه کتاب شتي مخ کې چې هغه کې چې قریش او د کافران د رسول صلی الله علیه وسلم د کافران دوی باندې عذاب ناراضي ام یقولون نحن جميع منتصر ای وی دوی منګه غټه ډلیو بدلا غستون کی سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکست به وخري دا ډلا او راوا بړی شاګانی کوم ځای کې به وخوړه بدر کې بل الساعه موعدهم بلکې قیامت وخت مقرر د دوی دی والساعه ادها ومر او قیامت خو ډیر لوی مصیبت او ډیر تاریخ دی دا عذاب خبري ده کوم چې دلته وسکو الله یا غډیر به تاریخ ان المجرمين في ضلال وسعر يقينا مجرمان په گمراهي او په ور کې دي يوم يسحبون في النار على وجوههم باور چې راخ کله کېږي په ور کې په مخونو د دوی سره ذوقوا مس سقر ویل کېږي ورته وسکه عذاب د سقر ان سوزيدو ان كل شيء خلقناه بقدر یقینا موږ هر شی پیدا کړی دی هغه په خاص اندازې سره که څوک دا وی چې عذاب برازي نو بیا ولې راځي په دې کافرانو الله وی هر شی څه دی په خپل اندازې دا خو تقدیر خبري زغنی تسغوار یا بکی وما امرنا الا واحده
او نه دی حکم زمنګ مگر یو شپېلې ده کلمح بالبصر پشان درب دسترګي ولقد اهلكنا اشياعكم او یقینا تبا کړی دی موږ ستاسو پشان خلق فهل من مدکر ایشتی سوک نصیحت سنکه وكل شيء فعلوه في الزبر او هر شي چې دوی کړه دي نو په صحیفو د ملائکو کې دي وكل صغير وكبير مستطر او هر وړکه او لوی عمل لیکل شوی دی ان المتقين في جنات ونهر یقینا متقیان په جنت او نهرونو کې فی مقعد صدق فمجلس درشتنوالی کی عند ملیک مقتدر پخواد باچا پورا قدرت لرون کی داغه بخوا کی بھئی یا پنیز د باچا پورا قدرت لرون کی نو مجلس خو درشتنوالی او گاونډیتوب به چا سره دی د الله سبحانه وتعالى سره گاونډیتوب د الله سره دی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر حدیث کې راځي کله چې ټول اوچت جنت هغه فردوس دی په فردوس لپاره څه شي دی الله عرش دی دوی بنجدي الله ته فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر الله دې مونږ ته نصیب کړي